درود شریف ہو اللہم صلی علی سیدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل کہ 4 رمضان المبارک قائم کا د ایمان په وجہ او د ثواب په وجہ اللہ جل جلالہ ورتا تیر شوی ټول گناہونه معاف کی چې 4 رمضان المبارک قائم کا قائم دا مانا رمضان المبارک کی منځو کا د فرضون علاوہ د واجبون علاوہ 4 رمضان المبارک کی منځو کو او دا منځ چې رمضان کی کوي نو داولی دا د ایمان تقاضا وا او دا د ثواب تقاضا وا چې ماته الله پاک اجر راکړي نو دته به معاف کړي شي ټول هغه ګناهونه چې د رمضان المبارک نه پهل کړی دي. نو د حدیث مبارک 4 معنی دي. یو معنا دا چې 4 رمضان المبارک کی نفل منځ کو دا فرضنا علاوہ دا واجبنا علاوہ کم منځ چې رمضان مبارک سره خاص ته دا یو کو او دا منځ کول پر رمضان کې د ایمان تقاضا واو د ثواب تقاضا واو نو دته ټول ګناهونه معاف کړي شي مخکینی او دیمه معنی دادا چې څوک رمضان مبارک کې منځو کی رمضان قائم کی معنی منځ پکيو کی د فرض او د واجبونه علاوه نو دا منځ کول پر رمضان المبارک کې د ایمان د حصو نه یو حصہ ده او د ثوابونو د اعمالنا یو عمل دے د ثواب نو الله پاک بدتا تیر شوی ټول گناهونه معاف کی یا دا مانا چې 4 رمضان المبارک کی نفل منځ کو او دا نفل منځ چې پر رمضان کې کو د سوجنا د دیو جن چې دا مومن دی د دیو جن چې دا طلب کون کې د ثواب دی د تب تیر شوی ټول گناهونه معاف کړي شي. اوس 2 خبرې دي د مقام کې مونږ او تاسو لپاره 2 خبرې دي. یو خبره دا ده چې هغه کوم مزد چې رمضان المبارک کې نبی رسول سلام فرمایي چې چا دا ادا کنو د تب تیر شوی گناهونه معاف کی اکم منځ دی هغه یو خاص منځ دی چې خاص رمضان کې کیږي هغه ته تراویح وایي. رمضان المبارک کی چې کم خاص منځ کیږي او بغیر رمضان نه کیږي هغه ته تراویح وایي. پته ولګیدل چې عام منځونه د عام ورځو منځونه جدا دي داسې منځ اومشتي
چې هغه صرف رمضان کې کیږي. نو چې صرف رمضان المبارک کې کیږي هغه ته تراویح وای. هغه ته تراویح بغیر د رمضان نه ای. د دې وجنا تهجد چې دی رمضان کې کیږي بغیر رمضان هم کیږي. نفل چې دی رمضان کې کیږي بغیر رمضان هم کیږي. 15 وخت منځ رمضان کې کیږي بغیر رمضان هم کیږي. خو تراویح واحد داسې یو منځ دی چې دا صرف رمضان کې کیږي. امام بخاری رحمه الله با رمضان المبارک کی تہجد هم کول او تراویح به هم کول. بعض خلک وی رمضان المبارک کی چې چا تہجد وکړو تراوو نه خلاص ته او که تراویح وکړي نو تہجد نه خلاص ته. دا مسله ټیک نه ده. امام بخاری رحمه الله با رمضان المبارک کی تہجد هم کول او تراویح به هم کوله. رمضان المبارک کی تراویح پکار دی او تہجد هم پکار دی. خود تہجد داسی او منځ دی چې بغیر رمضان هم کیږي او تراویح صرف پر رمضان المبارک کی. نو محدثین وای من قام رمضان نه مراد د تراویح منځ دی، د تراویح منځ دی چې دا صرف رمضان المبارک کی کیږي. دیو جن منگ وایو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ، دا دریواړه مسلکونه جمهور صحابہ دا پدیری چې تراویح 6 رکعات دي. امام مالک رحمہ اللہ چونکہ مدینہ منورہ کې اوسېدو او مدینہ منورہ کی طواف نشتے، مکہ مکرمہ کی بچے 3 رکعات وشو کنا 3 رکعات. نو د هر 3 رکعاتو نه بعد دمه پکار دا موږ تاسو هم دمه کو. نو مکہ مکرمہ کی د هر 3 رکعاتو تراو نه بعد با طواف کیدو، طواف بکیدو. او مدینہ منورہ کی خو طواف نشتے، نو چې کله به د تراویح 3 رکعات وشو کنه نو د هغه دمی په ځای باندې به 3 رکعات نفل کول. 3 رکعات به نفل کول د دمی په ځای باندې. نو 14 رکعات نفل به پکې راتلو، 3 دمی پکې راځي. نو 14 رکعات نفل براتلو. نو 14 او شل سو کیږي 14. نو امام مالک رحمہ اللہ فرمائی 14 رکعات تراویح بکے. اگا پکی دا مینس کی دا 2 رکعات دا 3 رکعاتو نا بعد چکم دمہ دا اگر چونکی طواف نو ناغیب پکی 3 رکعات نفل کو. نور داغا پا نظم سا تراویح 6 رکعات دی. باقی او صحابی را گئے بخاری شریف کی انشاءاللہ دا حدیث مفصل را روان دے. عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نے تپوس کئی چې د نبی علیہ السلام منس رمضان او غیر رمضان کے سنگو. حضور بچے رمضان کے منس کو نو سنگ بو او چې بغیر رمضان بے منس کو نو سنگ بے کو. نو عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا ورته فرمایل وای حضور با رمضان المبارک کی چې حضور منس کو او بغیر رمضان به منس کو. د حضور رمضان او غیر رمضان منس بدا د 11 رکعاتو نه زیاتې ده، 11 رکعاتو نه به زیات منس نه کو. 3 رکعات نیت به وتاړه او اے تپوس کون کیا داغه د خایس او د غدوالی تپوس مکوا. دومره خیسته مون به او کو دومره وګت بیا به 3 رکعات نیت وتاړه داغه د خایس او د غدوالی تپوس مکوا او بیا به 3 رکعات ویتر وکړو، 3 رکعات به وکړو. نو دی وی 11 رکعات چې حضور رمضان کې کول نو 3 رکعات ویتر دی
او 8 رکعات تراویح دی او دا حدیث بخاری کشته نو 3 رکعات وتر شو او 8 رکعات تراویح پته ولګیدل چې تراویح 8 رکعات دي منګوایو پہلا دا خبره د سوچ دا چې دا تپوس کون کې راضی او د عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نه تپوس کئ د مور مبارک نه تپوس کئ نو تراویح حضور جمعات کې کړي دي سړو ته کړي دي دا تپوس کون کې څنګه کورتزی او پردی حکم هم نازل لے او په تکلیف باندې د عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نے تپوس کئی د تراویح په باره کې نو جمعات کې صحابو نے ولې نه کو سړو له ولې نه کو نبی علیہ السلام تراویح مس سړو ته کړه دے زنانو ته خو نه کړه او دا زی زنانو نه تپوس کئی پته ولګیدل چې دا د هغه مستپوس کئی چې هغه تراویح نه دی هغه تهجد دی کور کې نبی علیہ السلام د عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا سره تهجد کول تراویح کور کې حضور نه دی کړی او دې چې تپوس کوي نو دا د هغه مونږ کوي چې حضور به کور کې کاو نو حضور کور کې تهجد کول کله تراویح تپوس کوله نو بیا به بار د سړو نه به صحابو نه به تپوس کړ دیمه خبره د سوچ دا چې عائشہ ورته فرمایي چې حضور به د رمضان او غیر رمضان کې د یول سرکاتو نه زیاتواله نه کو رمضان او غیر رمضان کې پته ولګیدل چې هغه ته پته وا چې دا د هغه مستپوس کوي چې کم به حضور رمضان او غیر رمضان دواړو کې کو هغه کم منځه چې نبی علیہ السلام په رمضان کې هم کو بغیر رمضان به هم کو هغه تهجد دی او تزکوي چې ما کان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یزیدو فی رمضان ولا فی غیره حضور با رمضان او غیر رمضان کې د یول سرکاتو زیاتواله نه کو پته ولګیدل چې دا هغه مون زیادای چې سره بغیر رمضان هم کوي او بغیر رمضان تراویح نشتا نو دا تاسو د تراویح نه دا تهجد ده دا دو جشوی درې موجه دا چې د صحابي تپوس ګوري د شمیر نه کړي تپوس داده کیف کان صلات رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام څنګه دا سينوي چې څومره د څومره تپوس هغه نه کړي د څنګه تپوس کړي پته ولګیدل چې د پته و چې حضور با اتره کاته تر د تهجد مسکو نو زکه د څومره تپوس نه کوي د شمیر تپوس نه کوي د څنګه تپوس کوي او عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ورتا د کیفیت او د کمیت دوړ جواب ورکړي نو دا تپوس د کیف او اتوشل دا مقدار دی د دې تپوس هغه نه کوي سلورم خبره دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان او غیر رمضان کې داسې مسکو نبی دی حدیث باندې به عمل سو کوي من قام رمضان چې تهجد شي نو تهجد خو بغیر رمضان هم حضور کو نو بیا د رمضان خصوصیت پکې د کم زین راو بل حدیث کې راغلی دی چې رمضان المبارک براغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام با ملا مبارک او تړل نو چې کم مونږ بغیر رمضان کو هغه رمضان کې کو نو بیا ملې ولې تړل پته ولګیدل چې ملې د هغه مونږ د پاره تړل چې کم پر رمضان کې سیوا کېدو چاگه شل لکات تراویح او داغی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کڑے اگوی نبی علیہ السلام شل لکات تراویح کڑے نو علماء وی دا دی حدیث مصداق تراویح دی حضور فرمائی خلاصہ دادا حضور فرمائی 4 رمضان المبارک کی شل لکات تراویح اکڑے دا دی دا خاطرہ چیزم مومن ما او د ثواب مطالبه د الله نه کوم الله پاک ورتا تیر شوی ټول ګناهونه معاف کړي یو خبره پکې دا دیمه خبره دا چې دل ترال مخ کې حدیث تیر شو چا ليله القدر ژوندۍ کړه
الله به ورته ټول ګناهونه معاف کړي. دلته وایي چا رمضان المبارک ژوندی که الله به ورته ټول ګناهونه معاف کړي. او بل حدیث کې راغلی دی چې چا د عرفې په ورځ روژه ونیوله الله پاک ورته د 2 کالو ګناه معاف کوي. بل حدیث کې راغلی چا د عرفې په ورځ روژه ونیوله الله پاک ورته د 1 کال ګناه معاف کوي. بل حدیث کې راغلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو رمضان نوالا تر بل رمضان پورې د دې درمیان کې چې څومره ګناه چا کړی دا یو رمضان نوالا بل رمضان پورې کم تا د رمضان مبارک روزه ونیوا د دې نواله ریوس رستو ترغه بل رمضان پورې چې څومره ګناه دې کړی دا الله پاک د دې رمضان د خاطر درته معاف کوي. او بل حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څوک د جمعې منځو کې د یو جمعې نوالا تر بل جمعې پورې دې درمیان کې چې څومره ګناهونه د کړي الله پاک ورته معاف کوي. او بل حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څوک 15 وخت مونږ کوي څوک 15 وخت مونږ کوي الله پاک ورته ټول ګناهونه معاف کوي. او صحابه کرامو ته مثال وایي صحابه د چا د کور مخ ته چې نهر بهيږي او پاره کې 15 وخت غسل کوي د په بدن بخیری پاتې شي صحابه فرمایي نه وې د قرنګ څوک 15 وخت مونږ کوي الله پاک ورته ټول ګناهونه معاف کوي. او دغه رنګ بل حدیث کې راغلی دی څوک چې حج کې الله ورته ټول ګناهونه معاف کوي. بشمار روایت دی بارک دي چې الله ورته ټول ګناهونه معاف کوي. اوس د سوچ خبره ده چې پدې کې هم ټول ګناهونه معاف کیږي پدې کې هم ټول ګناهونه معاف کیږي دې کې هم ټول ګناهونه معاف کیږي نو چې یو کې معاف کو ابل ته سپاتې شو چا بل کې معاف شو ابل ته سپاتې شو. نو علما د دې یو جامع جواب کوي وای ګورئ او 10 باندې ټول ګناهونه معاف کیږي موز باندې ټول ګناهونه معاف کیږي رمضان باندې ټول ګناهونه معاف کیږي حج باندې ټول ګناهونه معاف کیږي جمعې موز باندې ټول ګناهونه معاف کیږي عرفه باندې ټول ګناهونه معاف کیږي رمضان المبارک باندې ټول ګناهونه معاف کیږي حج باندې ټول ګناهونه معاف دا ټول د ګناهونو د معاف کېدلو اسباب دي. الله پاک پدې کې دا خاصیت چولې ده چې دا عمل چاو کو نو ګناه ورته معاف کی که ګناه ونه معاف کړي که ګناه وا د ټیم کې درنه ګناه وشوا نو ګناه درته معاف کړي هو که ګناه نه وا نو الله پاک دل بیا درجه اوچتای. دو جواب علما کوي یو جواب دا ده اوستا او 10 چاراندامو کو نو تیر شوی ګناهونه خدا تمام شو کړه خو لامل دې نه کړو ګناه دې وکړه نو د مونږ او د چاراندام په منځ کې د نه ګناه وشو کنه اوس چې مونږ کې هغه به معاف شي اوس مونږ دې وکړه او بیا درنه ګناه وشو نه بل مونږ را روان ده غبر ته معاف کی فرضاً 15 وخت مونږونه دې برابر کو تیر شوی ګناهونه خو معاف دي خو لا روزه دې نه نیولې د روزي او د مونږونو په منځ کې د نه بیا ګناه وشو رمضان پر روان دی دا بدل معاف کی نو که ګناه وا دغه ټیم کې درنه ګناه وشو بس دا چیز د ګناه د معاف کېدلو سبب دی الله به درته ګناه معاف هو که ګناه نه وا نو الله پاک در بیا درجه اوچتای. او دیم جواب علما کوي چې ګناهونه څو قسم دي کمزوري ګناه وا په او 10 معاف کیږي دا غینه مضبوطه وا په موز معاف کیږي دا غینه مضبوطه وا په جمعه معاف کیږي دا غینه مضبوطه وا په رمضان معاف کیږي دا غینه مضبوطه وا په ليله القدر معاف کیږي دا غینه مضبوطه وا په عرفه معاف کیږي دا غینه مضبوطه وا په حج معاف کیږي دا غینه مضبوطه وا شهادت باندې معاف کیږي دا غینه مضبوطه وا د دنیا په تکالیف او سختیو معاف کیږي کدا غینه مضبوطه وا پزن کدن معاف کیږي په توبه معاف کیږي دا غینه مضبوطه وا عقاید او جهان بدت سفارش کوي او که فرزند الله د بيد نه خپاو شفارس هم درته ملاو نشو بعد کې به جهنم ته ځي الله دې مونږ او تاسو بچ کی نو دا یکی بات دی ګره څومره چې ګناه مضبوطیږي
دومره ورته عمل سنگین پکاري، دومره ورته عمل مضبوط پکاري. نور دا ټول سيزونه الله پاک د ګناهونو د معاف کېدلو د پاره سبب ګرځولې. درېمه خبره دا ده چې په دې اعمالو باندې واړه ګناهونه معاف کیږي، کلوي ګناهونه معاف کیږي. بعض علما وایي واړه او لوی دواړه معاف کیږي، لیکن صحیح قول دا دی چې واړه ګناهونه معاف کیږي، لوی ګناهونو د پاره به توبه وباسي. واړه ګناهونه دا ټکه پوکه دروغ دی ویل، یا درنا نظر خراب استعمال شو، وګونه دی غیبت تی په اوریدو، دروغ دی په اوریدو، بیکاره مجلس تلاړي، دا معمولی واړه واړه ګناهونه، نسوار دی واچول، سیګریټ دی وسکل، دا واړه ګناهونه دي، دا په دې اعمالو باندې معاف کیږي. او لوی ګناهونه چې دي هغه دوه قسمه دي. ګوره یو داسې لوی ګناه ده چې تا پټه کړې ده، څوک درنه خبر نه دي، الله دې موږ او تاسو محفوظ وساتي. زنا درنه شوی ده، زنا خلک پټه کوي، زنا درنه شوی ده، زنا خلک پټه کوي، ګناه دې کړې ده خو پټه، نو دا غیر توبه به پټه وباسي. شپې را پاسه والله پاک ته وجاړه، خدایا ما نفلانی ګناه شوی ده، تا سره مې کلکه وعده ده چې بیا به نه کوم، خو خدایا اوس مې معاف کا. ګنام پټه ده، توبم پټه ده، نو توبه باندې معاف کیږي. اوس که یو ګناه تا د خلکو مخامخ کوله، لوی ګناه دې وکړه، فرضاً پلار ته دې کنځلې وکړې د ګاونډیانو مخامخ، پلار ته دې کنځلې وکړې، مشرور ته دې کنځلې وکړې د ګاونډیانو مخامخ، خلکو در باندې خبر شو کنه، نو دا توبه پټه نشي وسته. که جمعه تراله چې یا الله ما خو پلار ته کنځلې وکړې، خدایا ما معاف کړي، نه دې معاف کړي. زمونږ شریعت او اسلام وایي یوازې دې الله نه دې خپه کړي، معاشره دې ګنده کړې ده، بل په خپل ځان دې خلک بدګمانه کړي دي. کوم خلکو مخ کې چې دې ګناه کړې ده هغه خلکو مخامخ به ودرېږي، رونو پرون ما پلار ته کنځلې کړې وې، رونو فلانی سړی نه مې ځمکه نیولې وه، فلانی مسکین ته مې کنځلې کړې وې، فلانی یتیم مې والو. رونو تاسو ګواه اوسېږئ چې ما د دې ګناه نه توبه وویسته. بس کومه ګناه چې سړی د خلکو مخامخ وکړي هغې دپاره به توبه ځان له نه وباسي، توبه هم د خلکو مخامخ وباسي، بعد کې به د هغې نه وروستو الله پاک درته ګناه معاف کوي. د دې وجې نه علما وایي چې یو سړی ګنهګار دی او توبه یې ویسته او تا ته پته ده چې د توبه ویستې ده، او ته بیا هم د هغه بدي خلکو ته بیانوې، د هغه ګناهونو خلکو ته، دا ګوره غیبت ته بیا ګناه ده. او که تا د توبې پته نه وه نو که بیا بیانوې نو بیا ګنهګار نه. نو زمونږ شریعت ځکه وایي تا ته ولې